کې د نیکۍ په لار باندې د شیطان د ګمراه کولو یو صورت داسې هم دی چې شیطان ولګي انسان ته ښکلي بهترینې د حق او د انصاف لیبلې ورکړي او دغه لیبل انسان استعمالوي وایي زه د حق دپاره لګیا یم، زه د انصاف دپاره لګیا یم، زه د دې دپاره لګیا یم چې مظلومان د ظلم نه خلاص کړمه او د دغې لیبل د لاندې د دغې حق د اواز د لاندې د دغې ریشاو د لاندې دی هر قسم ظلم کوي، دی هر قسم د خلکو حق تلفیانې کوي، خلکو ته ایذا رسانیانې کوي او دا په معاشره کې ډېر زیات عام دی. په هره طبقه کې دی. که حکمرانان دي هغه هم د عوامو حقونه غصب کوي، بنیادي حقونه هغه اړوي او د هغې له نوم ورکوي د سکیورټۍ او د حفاظت او د دفاع. او که چېرته سیاستدانان دي نو هغه د یو بل سره د دښمنۍ پاللو دپاره او د یو بل د خصومت دپاره او د یو بل د بدنامولو دپاره دغه د حق او د انصاف لیبلې او دغه چغې وباسي. او که چېرته زمونږ عام ولس دي نو په هغې کې هم په قام قبیله کې، په کور کلي کې، په معاشره کې چې کوم خلک هغه څه نه څه زور لري، څه نه څه وس لري، هغه د کمزورو خلکو حقونه دباوي او هغې له نوم ورکوي د مظلوم د مدد او د خلکو د ظلم نه د خلاصي او دا نوم چې د دې خلکو اصلاح پکار ده، دا خلک سمول پکار دي، دوی ته عاجزي ښوول پکار دي، دوی ته پکار دي چې دوی انسانان جوړ کړی شي. دا ټولې لیبلې د شیطان انسانانو ته ښیي او دا ورته ښکلي کوي او دا ورته ښایسته کوي او انسانان د دې لاندې لګیا د مخلوق خدا ایذا رساني کوي، مخلوق خدا تنګوي، هغوی د هغوی حقونه غصب کوي او په دې باندې خوشحالیږي هم چې دا مونږ د حق او د انصاف کار کوو. دا طرز عمل پیژندل پکار دي، د شیطان دا وسوسه پیژندل پکار دي او د دې نه ځان خلاصول پکار دي، د دې نه د حفاظت دعا پکار ده او د حفاظت لارې کتل پکار دي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق